د کرنې وزارت لخوا د کروندې ورځ ونمانځل شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د کابل ولایت د بني حصار په څیړنیز فارم کې د یوې غونډې په ترڅ کې د کروندې ورځ ونمانځله. د دې ورځې په نمانځ غونډه کې د څیړنو، ترویج، کرنې، مالدارۍ او بڼوالۍ پر اهمیت او د بېوزلۍ د کچې پر ټیټولو، کارموندنې او د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې د یادو برخو پر ونډو خبرې اترې وشوې. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري په دې برخه کې د بزګرانو، متخصصینو او پانګوالو یووالی له مهمو موضوعاتو وبلل او زیاته یې کړه. زموږ د افغانستان ولس سر او کال زحمتونه وباسي، په کرکیله کې ستړي دي، خو بیا هم حاصلات دومره کم وي چې د هیواد څه د کال په پای کې هماغه دهقان له بازاره غله دانه ځان ته راوړي. ځکه پخوا د بزګرانو، متخصصینو او د کرنې چارواکو او پانګوالو فعالیتونه پاشلي وو. د افغانستان د ځان بساینې او د کروندګرو د اقتصاد په پیاوړتیا کې وزارت، دهقان او متخصصینو یووالی او همغږي ډېر اړین دي. موږ پرې کار روان کړی چې یو ځای یې کړو، ځکه چې کرنه له څېړنو نیولې بیا تر ترویج، کښت، میکانیزه کولو، د حاصلاتو راټولولو او پیر او پلور پورې تړلي دي. متخصصین به څېړنه کوي، بزګران کرکیله، موږ مسؤل یو چې د خپلو دهقانانو زحمتونه پر ځای کړو. د کروندې د ورځې د نمانځ غونډې په ترڅ کې د کرنیزو او مالدارۍ څیړنو د انسټیټیوټ د لوی ریاست له مسلکي ټیمونو لخوا پر 449 هغو غنمو تحقیق کړی چې تخمونه یې نندارې او بازار ته هم وړاندې شوي چې د اوبو په کمښت، وچکالۍ او نورو طبیعي آفاتو پر وړاندې مقاومت کوي او هم یې په حاصلاتو کې زیاتوالی راولي. فعلا در وزارت زراعت موږ 46 غنم د کرنې وزارت د ملي کمیټې لخوا چې تازه پرې څېړنه او تحقیقات وشول بازار او کروندګرو ته وړاندې کړي، تر څو کروندګر ترې ګټه پورته کړي او په خپلو حاصلاتو کې زیاتوالی رامنځته کړي. زموږ موخه له دې څېړنو په غلو دانو کې قوي نوې چې لوړ پوتانشل ولري د آفتونو او امراضو پر وړاندې مبارزه وکړي ترسره کړل. دا به ووایو چې د 10 نه تر 10% پورې زموږ زراعت ترقي کړې ده. په ترقۍ په حالات کې ده، خو دا چې مشکلات شته دی. یو طرف ته که حصري ده، مسله وچکلي ده، بل طرف ته مسله 10 کاله بلکې 40 کاله مسلسل زموږ زربنا، زموږ مسله متخصصین، زموږ مسله علمي قدرونه د مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. نو زه دا امید لرم چې انشاءالله رهبري د زراعت درنګه زموږ مشران دې ته متوجه دي چې مونږه مسله تحقیقاتو ته، خاص کر مسله د افغانستان زراعت ته خاص پاملرنه وشي او زراعت په ترقۍ باندې راشي، د خلکو د احتیاج نه خلاص شو. بلخوا کروندګر د څیړنیز فارم لخوا پر 449 غنمو د تحقیق او بازار ته د راوستلو چې د اوبو له کمښت او وچکالۍ پر وړاندې مقاومت کوي هرکلی کوي. دا د دهقانانو د حاصلاتو او په ټوله کې په یاده برخه کې د هیواد پر بسیاینې او د اقتصاد د ښه والي لپاره یو ښه بیلګه یادوي. دا دهقانانو لپاره ډیره پیدا کوي که چیرې دوی وکړي او دوی به ډیر غټ حاصل ترې واخلي چې خدمت یې وکړي. بالا موږ ډیر خوشحاله یو، ولې په دې باندې چې موږ هم درګه ده کرنه کوو، خلکو زمیندارانو ته ورکوو، هغوی موږ له وزارت زراعت نه خوشحاله یو، هغوی بس له موږ خوشحاله یي. دغه اصلاح شوي غنم د دهقانانو لپاره ډیر ښه دي. د دوی په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راولي، هم د وچکالۍ، اوبو کمښت، د طبیعي آفاتو او امراضو پر وړاندې مقاومت هم لري. په دغه فارم کې دغه 46 غنم کرل شوي. تاسې وګورئ، داسې غنم دي چې په نړیواله توګه نوم لري. د کرنې وزارت د وروستیو ارقامو په اساس افغانستان په کلني ډول 6.5 میلیونه میټریک ټن غنمو ته اړتیا لري چې هر کال په کور دننه 4 میلیونه میټریک ټن غنم تولیدیږي چې پاتې 2.5 میلیونه له بهرنیو هیوادونو راواردیږي.